الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بآخرين درس کی منگا سورة البقرة کی لگیو او سورة البقرة کی 230 نمبر آیت ترسیدلیو. په دې آخرین آیتونو کې الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوله چې د ملک د نظام د پاره او د معاشري د اصلاح د پاره کمی خبري لازم دي. دا خبر روانه و. آخرنی خبره دغه کېده چې د حیض په بیماری کې زنانه ته نزدېکت د حرام دی او د لویه ګناه ده، او چې کله پاکه شي او غسل وکړي نو بیا چې څنګه کوروالی ورسره کوي کولی شي، خو د هغه خبرونه به ځان ساتي د کوم نه چې شریعت منع کړې ده. د هغې نه به د الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر زوی نم د الله نخا د پاره د قسمونو ستاسو ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، چې تاسو به نیکي نه کوئ او تقوا به نه کوئ او اصلاح به نه کوئ د خلکو په منځ کې. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوهه دی. دی ذکر الله سبحانه وتعالی نه هم قانون دا ذکر کو چې د الله سبحانه وتعالی د نوم تعظیم او اکرام به کوئ، او داسې به نه کوئ چې ځان به د خیر نه منع کوئ، د تقوا د کارونه به ځان منع کوئ، په هغې کې هم د الله نوم استعمالوئ نه. مطلب دا دی چې په داسې خبرو کې به قسمونه نه خورئ چې تاسو به ځان د خیر نه منع کوئ. لکه اوس سړی زما دې په الله قسمي چې زه به د فلاني تپوس له نه ځم، الله وایي زما د نوم تعظیم کوئ. تاسو زما نوم د دې دپاره استعمالوئ چې زه به ګناه کوم او زه به نیکي پرېږدم. الله وایي مه ګرځوئ نوم د الله نښه د پاره د قسمونو ستاسو، یعنی چې بار بار به قسمونه خورئ. ان تبرو چې موږ به نیکي نه کوو، وتتقو موږ به تقوا نه کوو، موږ به د خلکو منځ کې اصلاح نه کوو. او کله چې انسان په داسې خبره باندې قسم وخوري چې ځان پکې د دین د کار نه منع کوي، نو د قسم ماتول پې لازم دي. یا داسې خبره کې قسم وخوري چې هغه د ګناه کاري، چې زه به دا پلانې کار کوم او هغه د ګناه کار دی، دا قسم به دی ماتوي. زه به د پلاني سره مرسته نه کوم، زه به د پلاني کره نه ځم، زه به د خپل ورور تپوس نه کوم، زه به د پلاني سره غم خادي نه کوم، او ټول د ګناه کارونه دي. زما دې په الله قسم کې زه منزله لاړم، دا قسم به پوره کوي؟ څوک له دې فتور کې چې دا قسم به پوره کوي، ګورې بیا باندې کفاره ده، منزله به نه ځي. ځکه که منزله لاړې بیا به تا کفاره ده. دا کار د ګناه دی. نو څنګه ته درته وایي چې د دې قسم به خیال ساتي چې د ګناه کار دی، نو قسم به مات کړي او د قسم کفاره به ورکړي چې هغه لسو مسکینانو ته خوراک، یا لسو مسکینانو ته کپړې، او یا یو مری ازادول. او که د درې خبرو کې ستا د یوې خبرې طاقت هم نه، نو بیا 3 ورځې روجې نیوه. او د عوام په دې کې خطا کېږي، زموږ دا خلک ډایرکټ چې قسم خوري یاره بیا روجې نشم نیوی. یعنی مطلب یې دا دی چې د قسم کفاره دغه 3 ورځې روجې دي د اول نه. د قسم کفاره هغه لسو مسکینانو ته خوراک دی، یا لسو مسکینانو ته جامې دي، دا یا د اختیار دپاره دی، یعنې ستا مرضي ده، او یا غلام ازادول دي. نو غلام ازادول خو نن سبا نه کېږي، نو پاتې 2 کارونه شو: یا لسو مسکینانو ته خوراک، یا لسو مسکینانو ته لباس او کپړه. سړی زما غریب یم، په دې دوانو کې زما په یو هم اوس نه رسي، نه د خوراک پیسې شتي نه د لباس پیسې شتي. نو بیا الله په
دا خبره به ان شاء الله مخکې راشي په سورة المائده کې. بیا الله سبحانه وتعالی وایي که څوک د دې کارونو وس نه لري فصيام 3 ایام، بیا به 3 ورځې روجې نیسي. نو د 3 ورځو روجو له به اله راځي چې د اولني 2 کارونو 3 کارونو وستې نه وي، او چې وستې نو روجو له راتلی شي نشي راتلی روجو له. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نرانی شي تاسو الله بعدتي قسمونو استاسو، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مگر رانی شي تاسو پاغه چې کړي زړونو استاسو. والله غفور حليم، او الله ډېر بخونکې صبرناک دی. و د قسم متعلق الله 2 حکمونه نور راوړو. یو ده چې په لغو قسم باندې رانیونیشتي. لغو قسم عادتي قسم، لکه اراده نه د زړه نه، لکه د بعضو خلکو د عادت والله نه والله والله چې کومه والله چې نشم کوله، اسی عادت جوړ شوی. نو په دې قسم باندې الله رانیونه کوي. بیا په هیر سره سره قسم وکي خطایش، نو په دې قسمه قسمونو سره الله رانیونه کوي. بله مسله پکې دا بیان شو چې کوم قسمونه د زړه نه شوي نو په هغې باندې رانیوه کړي. نو که دا د شریعت موافق خبره او د شریعت سره ټکراو نه خوري نو پوره کوي، او که پوره دي نه کړو نو بیا به څه کوي؟ بیا به کفاره ورکوي. او لږ ساعت مخکې موږ ووایو چې د الله نافرماني پکې نو بیا به لازم ماته او کفاره به ورکوي. للذین یؤلون من نسائهم، د پاره دا کسانو چې قسمونه کوي د جدا کېدو د خپلو بیبیانو نه. مسله د قسم روانه ده. سبحان الله بګي دا خبره مو ذکر کړ. او دا را روان چې کوم آیتونه د ټول تعلق ساتي د کورنۍ د اصلاح سره. طلاق مسلې، عدت مسلې، یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم، دا مسله. نو دا به لږ تفصیل غواړي، دا اهمې مسلې او دې ته په غور سره چې دی نو غوږ کېږدئ. دا مسلې په کورونو کې راځي، او د کور اصلاح چې ته غواړې نو هغه به د قرآن او حدیث په رڼا کې کېږي. یو سړي قسم وخوړو چې زه به د سره د خپلې ښځې ته نه نږدې کېږم، خفه دی تی یا پښتو ورسره کوي. اکثر ظالمان پښتو په دې طریقه کوي، د ښځې سره نه لګي نو قسم وخوري چې زه به دې ته نه نږدې کېږم او نه یې طلاقومه. نور ول صفت کې روي تکړه سړی دی، دا وایي منی به ده. نو ته چې د فلسطیني فتح کړی دی چې منی به نو سیجري کړی فلسطیني فتح کړی دی که بل څه نه نوی قسم خوړلی چې ښځې ته نه نږدې کېږم او نه وله طلاق ورکوي. دغه شان ځوړندې ساتلې ده، دې ته وایي پښتو وایي. دا غیرت دی چې د یو غریبي، یو مسکینې، یو کمزوري انسان سره ته زور خپل ازمې. زور که خپل که ته غواړې یو باري وګوره چا سره که زورورو سړو سره د خپل زور وازمې چې پته دې ولګي تا کې څومره زور دی او څومره پښتو ده. غریبه کمره کې دننه کوټه کې ناسته د قسم خوړلی زه ورته نه نږدې کېږم او نه یې طلاقوم. هلته زموږ د زنانه سادهګانې دي، دین نه دي خبر، یعنې دوی خپل حقوق شته. بعض خلک ما ته دا وایي چې شیخ صاحب د دې زنانو د حقوق ته ډېر بیانې را بیانې او که دا زنانه موږ ته خرابې شي نه بیا یو سپینګیري سره زه میلاو شوم، خبرې اترې کولې، ما ته وایي چې ستا بیانونه زه ډېر په شوق سره اورم، ډېر ښکلي بیانونه ته کې، خو کور کې د اورېدو نه دي. لکه ما زه خو په بیانونو کې نه کنځلې کوم نه بدې ردې وایم. کور کې خو خلک هغه مولا بیان نه لګوي چې د ګډې وړې وایي، کنځلې کوي. نو سړی حیا کوي چې د بیان به څنګه لګي. خو ما خو چې د دې څه نه دي کړي چې دی ما ته وایي چې ستا بیانونه په کور کې د اورېدو نه دي. ما ولې به کور کې د اورېدو نه وي؟ دا ټول
ټولې ښځې تا موږ ته په دې سرونه راوخېجولې خو چې ړقې د ښځو دا حق دی او د ښځو دا حق دی د ښځو دا حق دی دا حق دی نو ما په کور کې پابندي لګولې ستا بیان هلته څوک نه لګوي ځکه چې دا ښځې دي د دې مسلو نه دي خبره ته یې ورته ښیې نو ما ځکه پابندي ولګوله زموږ دا ښځې دې مسلو نه دي خبره خاوند قسم وخوړو چې نه به نږدې کېږي دا غریبه څه کوي دا جاړي کله مور ته فریاد کوي کله خور ته فریاد کوي کله بچو ته فریاد کوي کلونه تیر شي دقه شان غریبه ناست دی نو د دې خو هم څه حل که نه شریعت خو دا خبره داسې نه ده پرېښودې بل دا خبره نه شریعت مني او نه عقل مني چې سړي له دا اختیار ورکړی شي چې دی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نه به ورسره کوروالی کوم نه به یې تپوس کوم نه به یې خواله ورځم او نه یې طلاقوم نو د څه کوم وخته پورې اخر دا به دقه شی انسان یوازې دی غیرت یوازې په ده کې دی زړه یوازې د ده دی د زنانه کې هم زړه دی د دې حل شتي خو چې څوک د شریعت نه خبري للذین یؤلون من نسائهم هغه کسان چې قسمونه کوي د جدا کېدو د خپلو بیبیانو نه تربص اربعة اشهر انتظار د څلورو میاشتو دی فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم نو که چرته دوی را وګرځېدل د قسم نه نو یقینا الله بخونکی مهربان دی اوس یو خاوند دی قسم یې وخوړو چې زه به تا ته نه نږدې کېږم ښځې ته ووایي د څلورو میاشتو نه د زیاتې مودې قسم یې وخوړو یا د مودې تعیین یې د سره ونه کو یعنې زه به تا ته بلکل نه نږدې کېږم نو څلورو میاشتو پورې به انتظار کېږي که څلور میاشتې مخکې دی را واپس شو ښځې ته نو د قسم کفاره به ورکړي او ښځه د ده ده او که د څلورو میاشتو قسم یې خوړلی او څلور پوره شوي او ښځې ته را نږدې شو یو کفاره پرې نشته او ښځه د ده هغه ده خو که څلور میاشتې پوره شوي او دی لا ښځې ته نه را واپس کېږي چې ما قسم د کال خوړلی ده او ما قسم د 2 کالو خوړلی یا ما موده نه ده ښوولې زه به ښځې ته د سره نه نږدې کېږم نو چې څلور میاشتې پوره شي نو دا خاون او دا سړی به د قاضي او د عالم او محکمې ته به دی راښکلی شي نو قاضي او مشر هغه به دته دا حکم کوي چې یا به رجوع کوي او یا به طلاق اچوي داسې نشي کېدی چې تا ښځه زوړنده کړې ده او ته ځان له خپلې مزې کوه او اکثر پکې دویم واده م وکړي نو داسې خبره شو په دوو کې به یوه کوي چې څلور میاشتې پوره شي یا ښځې ته واپسي او یا څه یا ښځې ته طلاق حدیث یې وایي چې طلاق نه ورکومه نه یې مني وایي زه طلاق نه ورکوم نو څه به کوو قاضي به په زور طلاق ورکوي دا سیده مرضي داسې پردی لور خور به د دقې شان کېنولي خواله به یې نه ورځم تپوس به یې نه کومه کوروالی ورسره نه کومه نه یې طلاقومه وایي بیا د جنې هغه مشران چې په دې مسله نه پوهېږي غریبانانو منت او زارۍ له ځي راځي زه خیر دی را واپس شو زه خیر دی طلاق یې کو او د د بریتونه وینې ساسي د زنانه سره یې ظلم کړی او په هغې یو فخر کوي نو په دې مسله تاسو پوه شوئ چې سړی دا قسم وکړي چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو انتظار د څلورو میاشتو دی که مخکې را واپس شو او قسم یې د ډېرو میاشتو خوړلی و د څلورو نه زیات نو قسم کفاره به ورکوي قسم یې د څلورو خوړلی و کفاره پرې نشته ښځه ده ښځه ده او ښځې ته رجوع چې نه کوي او څلور میاشتې تېرې شوې نو قاضي عالم مشرانو ته به مخامخ کې هغو به ورته دوه خبرې بیانوي یا به ښځې ته واپس کېږي یا به ښځې ته طلاق ورکوي وایي چې زه طلاق نه ورکومه چې طلاق نه ورکوي په زور باندې به په ده باندې طلاق ورکوي دا د مرضي نه ده او داسې چې د هر سړي خپله مرضي شي چې زه خپله ښځه چې څنګه غواړم کینوم او چې څو کاله پورې غواړم کینوم به یې داسې نو دا خو د پردۍ خویندې او لوڼه دا خو به ټولې تباه و برباد شي نو زموږ دا شریعت ښکلی شریعت دی خو چې سړی به کله ځان پوه کړي الله دې به موږ پوه کړي
وإن عزموا الطلاق او کچری اراده د طلاق کړي نو فإن الله سميع عليم نو یقینا الله اوریدونکې په ذات ته د طلاق اراده د طلاق ته ورکی طلاق دا هغه عمل چې الله خوښ نه دی روا دی خدای الله سبحانه وتعالى خوښ نه دی او دا په هغه وخت کې چې کله بل حل نه روزي د سره بل حل نشته ان شاء الله په سورۃ النساء کې براشي چې کله یو زنانه د خاون اطاعت نه کوي او د خاون خبر نه مني نو دغه علاج الله خوله اولنی طریقه ده چې پوه به کې نصيحتونه په نصيحتونه ونه شو په تلای کې به جدا شي کله دغه نه کېده نو بیا معمولی وهلون کولای شي کله دغه نه کېده نو مشران براجمه کې د زنانه مشران د الک مشران کې بني د اصلاح خبرې به وکي کباغي شو ډیره خده کباغیم نه کېده نو بیا اخري حل سره هغه طلاق دی او دا طلاق په شریعت کې د دې لپاره چې دې مسلو حل پیروزي دغه د باز نیم خلک طلاق نه بالکل یو بو تخکاری سیده چې طلاق د الله نه دی خو چوز دی یو خبري بل حل نه د سړی جنوم تنگ دی د زنانه جنگوم تنگ دی یو بل ته کنزلی یو بل ته بدی ردی تر دې چې یو بل مرګ تم خوشاليږي نو اخر دې خځې سره به دا سړی سکی چې ځان سره ساتي او دا خځه بر دې خاون سره سکی خو دغه خپل حل چې طلاق دی ورکی خځې دې جدا شي نو دې چې الله یې کړ طلاق اراده یې نو طلاق دی به ورکی نو چې طلاق خبره وشوه نو مسله بیا د طلاق روانه شوه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء او هغه زنانه چې طلاق کړي شي انتظار وکړي په خپل ځانونو باندې 3 حیزه د طلاق شو خذو عدت الله بیانې که یو خزه چې حیز باغی باندې راځي او ازادي او حامل نه او نزدېکت ورسره شوی کدی ته خاون رجعي طلاق ورکی رجعي طلاق څه مطلب دی اولنې یا دویم رجعي طلاق دی ته اولنې یا دویم نو د دې عدت بدري حیزي موږ یو څو خبرې وکړې هغه زنانه چې حیز راځي خو یو زنانه د حیز نه راځي دا به څومره انتظار کوي 3 میاشتې یو زنانه باندې بیماری نه راځي نو دا به 3 میاشتې انتظار کوي خا یو زنانه حامله ده د دې عدت څومره دی چې دا حمل وزیږي ماشوم پیدا شي موږ دا خبر مو کړ چې نزدېکت ورسره شوی ولی ځکه چې یو زنانه چې واده کې او کورواله دې وسره نه کړي او طلاق دې کړه نو په دې باندې عدت شتي ها په دې باندې عدت نشته چې کورواله وسره نه شي نو په دې باندې طلاق عدت د پینشتي بل دا چې خاون په کور کې بوسي چې طلاق ولا ورکې دا به کوم ځای کې وسیږي د خاون په کور کې نفقه به بیم کوي خرچه به ولور کوي دغه په کوټه کې وي او خزه باغه ته ډول او سنگار کوي په من کې دا مرز دی زمون خلک الحمدلله طلاق دا مسله موږ پښتنو کې دومره نشته خو کو چرته طلاق ورکی نو موږ نانی دی ورېدلی چې به رجوع کړي دا د ستاسو ورېدلی ډېر کم به چې بیا به دا خزر واپس کړي دغه یو وجه ده چې دې څنګه خزي ته وې ته طلاق جګرونو ته ټلیفون وکي وې سړی طلاق را کړو هغه بسری سترګې نیولې په ګاډي کې راشي تړه سامان خپل وې سامان تړه دته ګورو خبرو دی ګور سامان به وتړي جنې روانه کې بوېسي او د درې حیزه عدت چې الله ورکړي د دې لپاره ورکړي دی چې د جنې په کور کې وسیږي د خاون ته باوډي راوړي ځان به سنگار کوي خاون به ته مخې ته وړي راوړي نو دوی چې کوم غلطي کړي د خبره چې راغلي کې دي چې باغی باندې پخیمانه شو د جنې ډیره واپس کی نو زموږ په معاشره کې خدای موقع نه ملوي چې خو هغه بوت لکورته نو سبا د خدای سره سړی غوسه خړې را شو د دې سره غوسه خړې را شو چې ما طلاق ټکې د خلې وشتره او دګور دوی زمانه بوت له سامانی مو وړ
بی بی قسم وخوري دوی به ویني چې دا ما راواپس کړه کنه. د شریعت په هر کار کې حکمت الله چې د 3 حیزه مدت ورکړي دی د دې لپاره ورکړي دی چې دا ښځه خاوند پر خپل خبره کې سوچ وکړي. کله ښځې غلطي چې د خپل غلطۍ نه واپس شي، کله سړی غلطي د خپل غلطۍ نه دی واپس شي. الله ولدا چانس ورکو. بل دا چې دا خبره به معلومه شي چې د دې په بچیدانه کې بچی شتي او کنه، په رحم کې څه شتي او کنه. مقصد پکې دا دی چې د خلکو د نسبونه ګډوډ نشي. دا د نسبونو د حفاظت لپاره الله سبحانه وتعالی دا خبرې موږ ته کوي. او زنانه له نه دي پکار چې په دغه ورځو کې د دې په بچیدانه کې یا د دې په رحم کې صحیح او غپټ کې دا حرام کار دی. پکار دی چې خبره واضحه وکړي، ځکه چې د دې په ډېرې غلطې نتیجې راوځي که دا خبره پټه کړه. اوس دې دا پټه کړه ځه بل سړي ته واده شوه، ماشوم وو د دې خاندان، اوس به نسبت کم خاندان ته کېږي، هغه خاندان ته به کېږي، میراث نه دې محرومه شو. بله دا چې د خپلې ښځې نه به داسې ښځه چې هغه به دی به د هغې لپاره محرمي، د هغې نه به پرده کوي. او داسې هم کېدی شي چې د داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه د لپاره محرمي، ځکه چې دلته خو دوی نسب ګډوډ شوی دی، پته نه لګي. نو الله سبحانه وتعالی دغه خبره کوي: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن او ندی حلال اغوی لرا زنانو لرا چې پټ کی هغه څه چې پیدا کړی دی الله پر رحمونو دا غوی کې. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچری اغوی مال لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ندی پټي صفا خبره دی کوي. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا او خاوندان د دې ښځو ډېر لایق دي په واپس کولو د هغوی په دې موده د عدت کې که هغوی اصلاح غواړي. څوک یې راواپس کولی شي؟ خاوندان یې راواپس کولی شي. خو ګوره الله پکې دا خبره وکړه چې ګوره که اصلاحي مقصدي که مقصدی تنگولی او بیا هغه شان ژوند تیرولی نو بیا دې نه راواپس کوي. خو کله سړی پښیمانه شوی په دې خپل کار او وایي چې بیا به هغه شان ژوند نه وي او جوړ جاړي ته اراده کړي، جوړ جاړي ته غاړه یې ښودي، نو بیا دې راواپس کړي. په دې کې دا خبره یې ساتئ چې دا رجوع چې ده دا په اولني او په دویم طلاق کې کېږي. په دریم طلاق کې رجوع دا نشته او دا مسله مخکې روانه یو څو اعتبار به راشي. یو سړی به وایي چې د دې عدت بله څه فایده ده؟ الله ولې د 3 حیزه خو ولیدي یا 3 میاشتې د هغه زنانه دپاره چې حیز پرې نه راځي؟ جواب د هغې دا دی چې یو خو موږ حکمت بیان کړو چې یو بل ته مخې ته به ځي راځي، نو کېدای شي پښیمانه شي په دې خپل کار. دویمه ده چې دا 3 میاشتې دې دپاره دي یا 3 حیزه که دا خاوند دا ښځه راواپس کوي نو دا به ځان ته مجانن راواپس کوي. مجانن مطلب دا دی چې په هغه زوړ عقد کې به دا ښځه دته واپس کېږي، خو ګواهان به پرې جوړ کړي. یو کس دوه به دې خبره باندې ګواهان کړي چې ما خپله ښځه واپس کړه. نکاح ته ضرورت نشته. یو سړی د خپله ښځه طلاقه کړه، 2 حیزه د هغې تېر شوي وو چې دی پسې ورغې او زه ته راواپس کوم او هغه پرې راضي شوه، نو دا د خاوند حق دی چې دا ښځه راواپس کړي، خو ګواه دې پرې ونیسي، ګواهان دې پرې ونیسي. ځکه دا خبره د ګپ شپ نه ده چې ښځه طلاقوه او بیا یې راوله او طلاقوه او بیا یې راوله. که دا عدت ختم شي د اولني طلاق نه بعد او د دویم نه بعد، نو دا سړی دا ښځه راوستی شي خو په نوي نکاح به یې راولي. نوی نکاح به په هغې کې به نوی مهر ږدي لکه څنګه چې اول پرې د نکاح تړله. په دې مسله ورسېدی. دا فرق دی چې په عدت کې ته زنانه راواپس کې او یا د عدت نه بعد راواپس کې. نو د عدت نه بعد چې راواپس کې نو نوي نکاح به تړې، او په عدت کې چې راواپس کې نو نکاح ته ضرورت نشته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
او د پاره د خزو حقونه شتي پشان دغه حقونو چې باغوي باندې دي په خطرې سره دې کې الله اصلاح کوي د سړو چې سیدا د سړي په لاس کې طلاق دی سړی دا خزله را واپس کولی شي خو داسې نه چې د سړو په ذهن کې دا خبره کینی چې دا حق او هر څه زمونږ دی او د ښځو هېڅ هم نشتي الله وایي نه څنګه چې په دې ښځو باندې د سړو حقونه دي نو دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حقونه دي او دا زمونږ د معاشرې خصوصا د پښتنو ډېره غټه کمزورتیا ده چې د زنانو د حقوقو تذکیره ډېره نه کوي یا من کې بل خبره چې من کې دا مرض ده چې یا افراط کو یا تفرید کو یا د حد نه وړو او یا د حد نه کمیو کته ته دا خبره وکي چې د سړي په ښځې باندې حق دی او رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي که د الله نه علاوه چاته سجده جایز وي نو ما به ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجدې لګوي دا صحیح خبره نه دی به د دې ښځې نه څاروی جوړ کړي روزانه به وهي ټکوي لکه دا چې دی یو څاروی راوستی او په کور کې یې تړلی دا اوس دی د حد نه واوړې زیاتی وکړو ښه که ته ورته ووایي چې د ښځې سره مینه محبت کوه رسول صلی به مینه محبت کوو ښکلی د مینې ژوند تېروئ نو دی به دومره مینه شروع کړي که هغه پرې د سینډل ګزار کوي دی ورته بیا هم خاندي نو یا د حد نه اوړي یا د حد نه کمیږي نه منځنی ژوند پکار دی چې نه به د ښځې سره ظلم کوي نه به د ځان سره ظلم کوي نه به د ښځې حق نورو خلکو له ورکوي نه به د نورو خلکو حق خوري د ښځې د لاسه ښه که دې ورته ووایي چې د مور پلار سره ښه کوه زموږ دې خلکو ته که دې ووایي نو دوی وایي چې د مور پلار سره ښه دا دي چې د دې ښځې سرمن وباسي وایي تا اورېدلي نه و شیخ صاحب چې درس کې وایي چې د مور پلار سره ښه کوئ نو صحیح ده دا خو یې تا ته نه دي ویلي چې د مور پلار سره ښه کوئ مطلب دا چې د ښځې هغه حق هغه ختم کوي هغه پرېږدئ او صرف د مور سوچ کوئ که دې ورته ووایي چې د ښځې سره ښه کوه نو بس مور پلار بوډا بوډۍ به دی پالتو کي هغوی به بېعزته کوي د ښځې د لاسه هغوی ته به کنځلې کوي د ښځې د لاسه د هغوی نافرماني به کوي د ښځې د لاسه وایي ولې درس کې ویلي نه وسو چې د ښځې د حق خیال ساتئ نو ګوره الله هر چا له خپل حق ورکړی دی د یو د حق به نه رالی چې د بل په حصه کې اچې بلکې ته به هر سړي ته د هغه حق ادا کوې دا صحیح مسلمان دی د مور پلار خپل حق دی د ښځې خپل حق دی د رونو خپل حق دی د بچو خپل حق دی د عالم خپل حق دی د استاد خپل حق دی د نورو خپلو خپلوانو خپل حق دی نو هر چا له خپل حق ورکوه د نورو خلکو هغه حقونه پکې مه وهه وللرجال علیهن درجات او د سړو دپاره په هغوی باندې درجه اوچته ده صحیح ده چې الله وایي په یو بل باندې حقونه شتي سبحان الله نو دا خبره دې دپاره وکړه داسې نه چې هغه خلک هغه نن سبا چې دا چغې لګوي په ټیویانو په پروګرامونو کې چې ښځې او سړي بلکل یو شان دي الله وایي ګوره یو شان نه دي سړي ته اوچت دي حق شتي د ښځو خو دا مطلب نه دی چې ښځې او سړي یو شان دي دا بعض خلک وایي الاسلام دین المساوات اسلام هغه دین دی وایي چې ټول خلک یو شان کړي دي او په دې باندې د عوام نه پوهېږي په دې جمله بلکې بعض طلاب العلم چې علم طلب کوي هغوی هم په دې جمله نه دي رسېدلي حالانکه دا د دروغو نسبت ته اسلام ته اسلام دین المساوات نه دی اسلام دین العدل دی اسلام هغه دین نه دی چې ټول خلک یو شان کړي دي بلکې اسلام هغه دین دی چې عدل یې کړی دی اوس که اسلام ته وایي چې دین المساوات ته ټول خلک یو شان کړي دي وایي چې ښځه او سړی بلکل یو شان دي نو دا خو ظلم شو دا خو عدل نه شو ستا بچی دی مثال کې مشر زوی ستا سبق وایي ګاډي ته ضرورت دی واده ته ضرورت دی بل کشر چې دی د مور په غېږ کې پروت دی تېر ودي نو موږ به تا ته څه وایو چې اسلام دین المساوات ټول یو شان دي او دې کشر له هم داسې خرچه ورکوه لکه څنګه چې ته دې مشر له ورکې داسې به څوک وایي نه سړی د زنانه نه اوچت دی هغه مقام اوچت دی الله د عقل د لاسه اوچت کړی دی د زور د لاسه اوچت کړی دی په دې سړي کې پوخ عقل پروت دی دننه نن سبا دا دومره متاثره شوي دي
دا بعض مسلمانان د انګریزانو نه او د یهودو نصاراو نه چې چېرته خبره کوي لکه مثال کې تقریر کوي په سزي کې نو دی چې خبره شروع کوي تاسو کې د انګریزانو ته خیال کړئ نو دوی چې خطاب شروع کوي نو لیډیز اینڈ جنټلمین نو بیا زمونږ سوي خویندو ورونو نو مخکې تذکیره د چا کوي د ښځو ځکه چې هلته هغو اهمیت ښځو له ډېر ورکوي او رسول الله سلم وایي هغه قوم نشي کامیابېدی چې د هغوی مشرتیا د ښځو په لاس کې نو صحیح ده چې د ښځو خپل حقونه دي خو کم ځای کې سړی او کم ځای کې ښځه ګوره د انګریزانو او د یهودو سره ډېره دا چغه وایي چې د ښځو ته د حریت میلاو شي او دا میلاو شي دوی حریت نه غواړي دا غواړي چې د ښځو سره د زناګانې کېږي او دوی سره د هر څه کېږي اصل کې دا غواړي خو بیا چې د دوی په ملکونو کې کم خطرناک پوسټونه دي په سیاست کې په هغې باندې څوک دي سړي دي که ښځې سړي هلته ښځه نه پرېږدي پخپله یې نه پرېږدي ګورئ دا باقاعده دوی لیکل کړي دي په قانون کې چې پلانې پوسټ پلانې ځای د مزدورۍ پلانې او پلانې اداره په دې کې به ښځه نه پرېږدئ ولې به په دې کې ښځه نه پرېږدي ځکه چې د ښځې دومره عقل نه دی څومره چې د سړي دی لکه اوس یو خفیه اداره ده په یو ملک کې د دې خفیه ادارې مشر دې څوک ماته وښیي چې هغه د هغې ښځه چې دا ښځه د پلانې خفیه ادارې مشره ده نه یې مشره کوي د هغې ځکه چې دوی ته پته ده دوی ته به خپل هم پته ده چې د دې سړي چې څومره عقل دی دومره عقل په ښځه کې نشته دا خبر رانه اوږدېږي خو صرف مې اشاره دې طرف ته وکړه چې صحیح ده د ښځې خپل حقوق دي د سړي حقوق دي خو سړی خپل مقام چې د سړي مقام چې دی نو هغه د ښځې په دې مقام باندې اوچت دی والله عزیز حکیم او الله زورور او حکمت والده د جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وه چې سړو به ښځو له بېشماره طلاقونه ورکول بېشماره په ورځ کې به له 50 طلاقه ورکړه او د عدت ته پوره کېدو نه مخکې به بیا راوسته بیا به یې طلاق کړه بیا به یې راوسته بیا به یې طلاق کړه بیا به یې راوسته ښځې نه به یې یو څاروی جوړ کړی الله په خبره باندې رد کوي الطلاق مرتان طلاق رجعي دوه پیرې دی یعنی هغه طلاق چې ښځه پکې بیا راوستی شي هغه دوه پیرې دی دا نه ده چې بس طلاق ورکوه و یو بدو دا بدوان هم دی سادهګانې ابه دې ښځې له طلاق ورکوو په ورځ کې به لس پنځه طلاق ورکوله ښځې به وایي زه نه علم ابه ته طلاق هغه وایي زه نه علم یو به دی به هم غلی شو چې وایي نه غوښتو چې بیا به یو بل ورکړو لږ ساعت به هغې به وایي زه نه علم په دې کې دغه مشره ښځه مړه شوه او پته چې څو سوه طلاق به د هغې له ورکړي بیا بل واده وي وکړو وایي چې بل واده وکړو نو دی خو عادت شوی و په طلاق کړه یا هغې ته یې په اول ورځ وایي ته طلاق یې دا خو پوهه ښځه وه یا هغې سامان وامان راواغېستو دی دوی چېرته ځي ته خو سامان دې راواغېستو وایي زه د پلار کور ته نو بس تا خو قیسه ختمه کړه وایي هغه وایي چې هی الله دې وایي ام عبدالله وبخي وایي څو پیرې بوله ما طلاق ورکړو هغې به نه اخېست او طالب ایوب پر طلاق درکړو ته واغېستو روانې شوې نو طلاق دا مسله څه ګپ شپ خو نه دی هغه طلاق چې د هغې نه بعد ښځه راواپس کېدی شي الله وایي هغه دوه پیرې دی فامساکم بمعروف او تسریح باحسان نو ساتل دي د ښځې په ښه طریقې سره یا پرېښودل دي په ښه طریقې سره الله وایي ځان ته وګورئ که نشئ ساتلی نو بیا په ښه طریقې سره پرېږدئ او که ساتلی شي په ښه طریقې سره او ژوند به ښه تېرېږي نو بیا رجوع کولی شي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا او جایز نه دي ستاسو دپاره چې واخلئ د هغه مال نه چې تاسو ورکړی دی هغوی ته څه شی کوم مال چې تاسو هغوی له ورکړی دی هغه تاسو د هغوی نه نشئ اخیستی دا مسله مخکې روانه ده انشاءالله د مهر دا مسله
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله مگر کيریږي ښځه او خاوند چې وبنکي پابندي د پلو د الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله نو کچری تاسو یریدئ چې پابندي به ونکي دواړه د پلو د الله فلا جناح عليهما نو نشتی ګناه په دې دواړو باندې فيما افتدت به باغ مال کې چې به بدله کې ورکوي دا ښځه خپل خاوند ته. دا خلع مسله ده او د طلاق نه څه مسله ده خلع او خلع څه ته وایي چې ښځه طلاق غواړي. په دې ځکه الله وایي که د دوی یو بل سره ژوند نه تېرېږي د پولو د الله حفاظت نشي کولی او دا ښځه وایي چې نور زه تا سره ژوند نشم تېرولی او خاوند نه راضي کېږي او دا د خپل خاوند په دې راضي کېږي چې زه به تاله ستا هغه مهر درکم یا دومره دومره مال به دله درکم او خاوند پر راضي شو نو بدی کې هیڅ ګناه نشته. په دې ټیم کې خاوند د دې ښځې نه څه اخیستی شي او چې کله طلاق خاوند ورکوي په خپله مرضۍ ورکوي نو بیا دې څه شی نشي اخیستی. خو چې ښځه په خپله مرضۍ طلاق علي نو بیا اخیستی شي علي به دې لپاره چې راضي شي. او د خلع دا مسله داسې نه ده چې هره ښځه د خپل خاوند نه طلاق اخیستی شي. که داسې ویجو بیا خو به یو پته چې څو پیرې به د خاوند د ورځې طلاقه ور دا سړي ډېر د اوچت عقل خاوندان دي او ډېر صابر دي. زه دا خبره کله ناکله کوم زه د الله شکر دی او الله حکیم باچا دی طلاق دا خبره دي دغله ورکړې دي سړو له که دا د ښځو په لاس کې او تا ته وایي چې ما له امیل نه وړو ته نه راوړم زه ته طلاق ګرځه مزې کوه پته چې څو پیرې به موږ طلاقولو د ورځې. خو سړي ډېر صابر دي عقل له هغوی ډېر دروند دی په داسې وړو وړو خبرو باندې سړي طلاق نه ورکوي. اوس په دې کومو ملکونو کې چې دا د یهودو نصارو د ملکونو د هندوانو ده د ښځې په لاس کې دا طاقت شتي چې دا طلاق ورکړي نو په هغې کې د خاوند د ښځې سره داسې ژوند تېروي لکه دغه چې خاوند یو دی د ښځې ځکه چې یېرېږي وایي داسې نه چې طلاق هم یې نه کړي. دغه څه معاشره ده او چې سړي د یو بل سره میلاو شي هغه یو طلاق کړی که نه راشي یا بل ته خپه خپه شي چې له بس یو ښځې نن طلاق کړم. دا کومه معاشره شو کومې خبرې چې ښځه لګیا ده سړی طلاقوي. نو طلاقو دا مسله چې الله دې سړو په لاس کې ورکړې ده نو دا هسې نه ده. الله سبحانه وتعالی حکیم باچا دی په هر کار کې حکمت. تلك حدود الله دا پولی د الله دي فلا تعتدوها نما وړئ د دینا. ومن يتعد حدود الله او څوک چې تیر شي د پولو د الله نه فاولئک هم الظالمون نو هم دغه کسان ظالمان دي. فإن طلقها نو کچرته طلاق ورکو ښځې ته دریم طلاق د دوو خبره خو شوه که نه و دریم ورکو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو حلالا نه ده دا ښځه د هغه دپاره وروستو د دې نه تر دې چې نکاح وکړي د بل خاوند سره. یو سړی د خپله ښځې طلاق کړه دریم طلاق وله ورکو. اوس د دریم طلاق نه بعد دا ښځه ده ته نشي راواپس کېدی. په یوې طریقې سره واپس کېدی شي چې دا ښځه په خپله مرضۍ او هغه بل سړی کومې چې غواړي په خپله مرضۍ دا ښځه وغواړي دا ورته په خپله مرضۍ واده شي. فإن طلقها نو که چېرته طلاق ورکړي هغه دویم خاوند هغې ته فلا جناح عليهما نو نشته هېڅ ګناه په دې دواړو باندې ان یتراجعا چې یو بل ته واپس شي په نکاح سره ان ظنا ان یقیما حدود الله که د دې دواړو ګمانو چې پابندي به کوي د پولو د الله. خو دې کې دوه درې مسلې. اولنۍ مسله خو دا واضحه شوه چې د دریم طلاق نه بعد دغه زوړ خاوند دا ښځه نشي راواپس کولی الا دا چې بل څوک یې واده کړي په خپله مرضۍ او زنانه پرې راځي
او بیا هغه سړی په خپله مرضۍ دا ښځه طلاقه کړي نو بیا یې دا زوړ خاوند ځان ته راواپس کولی شي. دویمه مسله، زمونږ په دې ملکونو کې حلالي راویستې دې دپاره، دې ته حلاله وایي. حلاله څه ته وایي؟ چې یو سړی دی خپله ښځه یې طلاقه کړه، دریم طلاق یې وله ورکړو، نو اوس به وایي دی داسې چل کوي چې یو کس له دې دا ښځه بوځي او هغه دې ورسره یو شپه تېره کړي، کوروالی به ورسره وکړي، بیا دې ځان ته راواړي. رسول صلی الله علیه وسلم په داسې سړي څوک چې خپله ښځه چاله بوځي والعیاذ بالله او څوک چې وله دا کار کوي پر دې دواړو باندې لعنتونه ویلي. او دا کم کس چې خپله ښځه بل چاله بوځي او بیا یې راواپس کړي ځان ته، د ده په شان بېغیرته او بې ایمانه نشتې چې سړی خپله ښځه بوځي او دی ورسره بهر د دروازې خوا کې ورته انتظار کوي، یا ورته ووایي چې زه دا ښځه واله نن ماښام مې راته پرېښوده، سبا ماسپښین به راشم بیا به یې ما ته راواپس کړي. دا د کوم ځای ایمان دی او د کوم ځای غیرت دی، دا د کوم دین دی، دا په کوم ځای کې دا خبره راغلې ده؟ یو مولا پاکستان کې دا خبره کوله، ولته د دې حلالو سینټر هم کولاو شوي دي والعیاذ بالله، چې حلاله دي وکړي. یو کس ته د علاج وښو چې ستا په دې مسله کې څه نشي کېدی، ته حلاله وکړه. نو هغه ورته دا خبره چېرته کړې ده چې ما خو داسې یو حدیث اورېدلی چې رسول صم په دې کار والا باندې لعنت ویلی دی. وی هغه وایي چې دا خبره صحیح ده، لعنت پې وشي خو کار خو م وشي که نه، جنۍ خو حلاله شوه که نه. نو اوس ته وایي جنۍ هم حلالۍ او د لعنت نه هم ځان بچ کې. نو دا د بېغیرتوب او د بېایمانۍ کار دی چې ښځه طلاقه شو په دریم طلاق او دا دریم ثابت شو، نو بیا دا ښځه نشي واپس کړی دی خاوند ته، مګر دا چې په خپله مرضۍ چې د بل میړه وکړي او هغه هم په خپله مرضۍ هغه کړي او بیا هغه په خپله مرضۍ باندې پرېږدي، نو بیا ورسره دا زوړ خاوند نکاح کولی شي. دریمه مسله دلته د فایدې دپاره چې درې طلاقه په یو ځای دا نه کېږي. لکه زمونږ دا خلک چې وایي چې ته طلاق په دریو کاڼو، په دریو طلاقو طلاق په یو ځای کې په یو مجلس کې، نو دا طلاق یو شمارلی کېږي. او دا فتوه زمونږ نه ده، دا فتوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د ابوبکر صدیق رضی په زمانه کې او د عمر بن خطاب رضی په زمانه کې، دغه په خلافت کې د اولنۍ دور کې دا درې طلاق به یو شمارلی کېدو. خو بیا د عمر بن خطاب اجتهادي مسله وه چې طلاق ډیر شو، نو هغه به دا درې حسابول چې دا خلک د دې طلاق نه منع شي. او بیا وروسته عمر بن خطاب رضی الله عنه دا هم ثابت دي چې هغه بیا دا خبره کړې وه چې ارمان چې ما دا کار نه وی کړی. نو کومه خبره چې د رسول صم په دور کې هغه ده چې درې طلاقه په یو مجلس کې د څو شمارلی کېږي؟ یو. خو دا بعض کسان غصه شي دې ښځې ته وایي په 100 کاڼو طلاق یې، نو دا په څو پیرو طلاقه شوه؟ یو. دا کوم چې وایي چې درې شمارلی کېږي، نو دې ته به څه وایو؟ 100 شمارلی کېږي. دا خو نشي کېدی که نه. بله خبره په دې کې دا ده، الله چې دا ټیم ورکړی دی او دا عدت یې ورکړی دی، دی ولې ورکړی دی؟ خو د دې لپاره یې ورکړی دی که نه چې دوی پکې سوچ وکړي، نو چې درې شمار کړو نو هغه عدت دې ختم کړو که نه. خو چې دا یو شمار کړی شي نو دوی ته یو موقع میلاو شو. بیا دا بعض پکې څه وایي په دې مسله کې په اهل حدیثو پسې ځئ. نور دغه خلک ښه نه دي، خو په دې مسله کې پسې ځئ. په ما پسې یو کس راغی د تبوک نه ډېره مخکینۍ خبره، ډاکټر و. ما ته وایي چې بس مسله ښځه مې طلاقه کړې ده او داسې او دغه او داسې او ده. ما ورته ما خبره داسې ده چې موږ به ستا مسله قرآن او حدیث کې وګورو، که دا ښځه واپس کېدی شو صحیح شوه، که نه شو واپس کېدی، نو زموږ څه دا کار نه دی چې خلکو د ښځې را واپس کوو. چې الله څه خبره کړې ده هغه شوې ده. ته به چا سره تعلق ساتي؟ موږ خو بس ما صفا خبره وکړه. وی نه موږ خو
بس قرآن او حدیث منو نو اما صحیح ده چې د ما د خپل قصه شروع کړنو 3 طلاق خود د شمارل کېدو مستا خځې سره زه خبرې کوم چې هغه سوي ناغم ډاکټر وا ناغي ته ټلیفون ملاو کو ناغي پټه ماته وی مولانا صاحب ته په کوم مذهبي ما يزغوا الحمد لله سلفيه وقرآن وحديث منما چې سلوي صلی پیغمبر وي دته ما ویلو چې د خلکو له بخواله نسی ځکه چې دوی مسلې اسانه ما ته پته ولګي چې سړی ماته درو ما ته دا خبرې پرې ده خو ما ته وایي چې سړی ته سو بیري طلاق کړي یا غیش مارول شروع کړ پلانې ځکه یو لیکل را لګلو ټلیفون کړو په انټرنیټ ویلي ګاډي کې ویلي کور کې ویلو ده اتل سپیری طلاق کړي به چې ټول هر څه شو یو 200 غنټې بعد د سړی ما ته وایي چې شیخ صاحب نو څنګه ما ته دومره غټ طلاقي چې ستاسو په مسله کې کته اسمان دوخه جو بیره کوشي کړم په کیسه نه کی ویل نه مزه چې بل مسله ته بیان کو هغه نه باندې بدی کې ته زما خاطر امات عدالت به دا وی قرآن او حدیث منم او زه دغه منم دا مسله موږ د خپل خواهشاتو نه کوو چې زمونږ سره دا وي خدای عبد الله ابن عباس سره دنه روایت ته په صحیح مسلم کې شتي هغه د رسول په زمانه کې به 3 طلاق چې په یو ځای ورکړې شو دا به یو شمارل کېدو نو ته زموږ خواهشات دا زموږ د دماغو مسله ده دا هم د حدیثونو د مسله بیانو نو به دې خبره پوه شوي چې 3 طلاقه په یو مجلس کې په یو ځای چې طلاق ورکړي 3 نو دا به څو شمارل کېږي دا به یو طلاق حسابيږي وتلك حدود الله او دا پولی دا الذي يبينها لقوم يعلمون چې بیانې دا د پر دا قوم چې پويږي